وای دا چې پر لاره باندې ګرانه د نکور په سودا یوه مچکه د 5 ورځو په پور په سودا او که زوړ پیزوان د په ډیران غورځوي په مای خرڅ کا چې لوپټه د نیمه سوي وي په اور په سودا او چې وطن مور د پلورونکي په ډاګه پلوري نو سوداګر دی ورته وایي چې مور په سودا او د کابل سپینه جنگ بدبخته کړله مفته شوله ته یې لږ وپوښته چې توره د لاهور په سودا او نن دې خوله غواړم نن دې نه پرېږدم قسم مې کړی نن دې خوله غواړم نن دې نه پرېږدم قسم مې کړی بس په رضا باندې په سودا او په زور په سودا او باسی ته زه یو سهار او یو ماښام لولمه د خاموشۍ غزل په سودا او د شور په سودا. سلامونه د چکر منډار قدرمنو مینهوالو په دې تمه یم چې لوبه ته روغ جوړ او د صحت جامه به مو پر تن وي. دا د یو ځل بیا راغلي وو د ځوان شاعر رحمان الله همدرد صاحب خواته. نو همدرد صاحب د چکر منډار په فیسبوک پاڼه کې د دویم ځل لپاره درته ښه راغلاست یو ستړی مه شئ. قربان شم کامران صاحب سلامونه مینه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست او ډېره مننه چې راغلی تکلیف مو کړ موږ ته مو پاڼه کې وخت راکړ. مننه خوشحاله اوسئ. نو همدرد صاحب لیدونکي نه په تمه کو شروع کې څو غزل درڅخه قربان شم. نوی غزل دی چې ژوند مې تنگ دی او حالت صفر کې ضرب دی. ژوند مې تنگ دی او حالت صفر کې ضرب دی. ژوند مې تنگ دی او حالت صفر کې ضرب دی بې له تا مې یاره وخت صفر کې ضرب دی. او لیونی چې ته اوس هم وفا غواړې لیونی چې ته اوس هم وفا غواړې لیونی چې ته اوس هم وفا غواړې دلته مینه محبت صفر کې ضرب دی. او خلک چیرته ورسېدل خدایا خلک چیرته ورسېدل خدایا زما خوار نصیب قسمت صفر کې ضرب دی. او نارینه کړي داسې سټایل لکه ښځې نارینه کړي داسې سټایل لکه ښځې ځینو کې غیرت صفر کې ضرب دی. دا بیا ورهم درته وې نارینه کړي داسې سټایل لکه ښځې ځینو کې غیرت صفر کې ضرب دی. او هغه تیر وختونه لاړل خوند یې نشته هغه تیر وختونه لاړل خوند یې نشته د همدرد وضعیت اوس سخت صفر کې ضرب دی. او د همدرد وضعیت اوس سخت صفر کې ضرب دی. وای له سپینو ستورو څخه توره غزل مه جوړوه چې الهام نه وي نو په زوره غزل مه جوړوه. همدرد صاحب د غزل یا د شعر داسې څه خاص وخت دی که نه بس الهام دا خو الهام دی داسې خاص وخت نه کله چې داسې غم وي غمجن ومنه په دغه وخت کې بیا نو کله چې یوازې اوسم په دغه وخت بیا هغه شعر ډېر اسانه لیکل کېږي دا په خپله یو الهام دی دغه تنهایی کله چې یو څوک تنها وي نو شعر ډېر په اسانۍ سره لیکلی شي. ډېره ښه او یو بله پوښتنه چې تېره خپرونه کې هم نه وه کړې غزلې او بیتونه زیاتره د ملګرو د بې وفا په باره کې دي. څنګه کوم ملګري سره بې وفایي کړې که نه داسې بل څوک ده؟ بې وفا خو دي والله صحیح ده دا خو نو معلومداره خبره ده چې اوس وفا مفا نشته ټول مطلب او مینه دې کړې یاره دغه ځواب خو ډېر سخت ولې بس هغه ځواب سخت زه خیر دا بیا ما ته پټ ووایه او په سترګه باندې نو همدرد صاحب یو بل غزل هم درڅخه واورو. وې داسې هېر کړی چې نامه یې هم په یاد در نشي داسې هېر کړی چې نامه یې هم په یاد در نشي دغه دوه مخې بې وفا او مطلبي خلک څه زبردست. او په هر چا هم نه تنها کېږئ هېڅ خبره نه ده په هر چا هم نه تنها کېږئ هېڅ خبره نه ده پسې اوبه پاشئ له تاسو نه چې ځي خلک زبردست. او چې هم په ښه او هم په بده کې ولاړ وي تر څنګ چې هم په ښه او هم پر بده کې ولاړ وي تر څنګ د هېرېدلو نه دي داسې غیرتي خلک ډېره دي. او چې په یاد یو یادوي مو یاران کور یې ودان چې په یاد یو یادوي مو یاران کور یې ودان زمون غریبو چې حال پوښتي او راځي خلک ډېره دي. او څوک چې هېر شوي له همدرد هېڅ ګیله مه کوئ څوک چې هېر شوي له همدرد هېڅ ګیله مه کوئ له رابطو او ژوند د باسې غریبي خلک ډېره دي. همدرد صاحب بل غزل هم اورو. وې د ورځې سل ځلې په زړونو چې سودا کېږي د ورځې سل ځلې په زړونو چې سودا کېږي دې مطلبي وخت کې نو کله ملګرتیا کېږي ډېره
او غم بلد کړی یم له ځان سره تر دې حده چې غم بلد کړی یم له ځان سره تر دې حده چې د خوشحالۍ په ورځ کې هم رانه ژړا کېږي او چې په نیمه لار کې پرېښودم جفا یې وکړه چې په نیمه لار کې پرېښودم جفا یې وکړه پنځم تلین د رانه تللې بې وفا کېږي او اوس په لیدو باندې د یاره ښه احساس نه کوم اوس په لیدو باندې د یاره احساس نه کوم کرکه مې اوس ستا له نامه څخه ولع کېږي زبردست او شی به خبر والله ارمان به وکړې دا مې واوره شی به خبر والله ارمان مې وکړې دا مې واوره د مړینې زیری مې اول اشنا پتا کېږي او واورې مخلوقه ژوند یې تاسې ته در وبخلو همدرد مړ شوی جنازه به یې سبا کېږي او همدرد مړ شوی جنازه به یې سبا کېږي غزلې دې خوږې دي څو غزلې پرله پسې در څخه اورم قربان شم ستا یادونه دي تنها یم زړه مې تنګ دی ستا یادونه دي تنها یم زړه مې تنګ دی نیمه شپه کې په ژړا یم زړه مې تنګ دی او غمه تا خو مې ځواني تباه برباد کړه درښودلی تا ته چا یم زړه مې تنګ دی او دکان بند دی سګریټۍ مې هم اخیر شو بې نشې به تر سبا یم زړه مې تنګ دی او ستا تصویر مې رااخیستی ورغږېږم لیونی زه په رښتیا یم زړه مې تنګ دی او ژوند کې لویه غلطي مې دغه کړې چې مین په بې وفا یم زړه مې تنګ دی او تر مطلبه رابطې د خوند یې نشته تر مطلبه رابطې د خوند یې نشته همدرد موړ له دې دنیا یم زړه مې تنګ دی او همدرد موړ له دې دنیا یم زړه مې تنګ دی او قدرمنو په وروستیو کې د کیمرې تر شا ملګری نجیب الله امیري ورور ته یو ګډ علیکم وایي شونډې غوښې د هډوکی نه چې مات شي که یې ماته راکړې څه ورباندې کېږي نو قدرمنو دا و نننی بنډار په دې تمه یم چې د خوښې وړ به مو رسېدلی وي تر بل بنډاره موږ ته اجازت راکوئ د الله حافظ